جرگا خو مطلب څه فیصله کولای شي؟ آیا یہ تو سے مطابق تو سے سوچ مطابق دا فیصله او یہ پاکستان په قانون شه نه نوي که د قانون نه خلاف وي؟ دا ور اصل خبره دا فیصله دا جرګه نه پی ټی ایم د پی ټی ایم دا نه دا فیصله پی ټی ایم کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوریدونکو دا ټایم په خبر جرګه ګراوند شه چې چیرته یہ پښتانه قومي جرګه کیږي. مشر صاحب سره موجود دی چې څه تعارف محتاج نه دی. مشر اول خدا وایي چې دل داروغ څه احساسات لري؟ ډیره مهرباني. احساسات خو ګوره د ټول کام تاسو خپل صحافیان یاست وینئ چې یعنې دومره د خوشحالۍ ورځې موږ تقریبا په تاریخ کې نه وي لیدلي په دا ډېر عمر کې چې موږ په شو بابت پوه یو. لکه نن چې موږ دا 3 ورځې کېږي موږ راغلي یو په دا خیبر پر دې میدان باندې موږ وینو د کام دا ځوانان وینو د مختلف په پاکستان کې چې د کم ځای پښتانه پراته دي د هر ځای ځوانان راغلي دي او سره د خپل ټول سامان راغلي دي او تر ټولو د خوشقسمتۍ د خوشحالۍ خبره بیا دا ده چې ټول غریب ځوانان راغلي دي. یعنی چا قرض اخیستی دي چا د بل نه په پیسې په پور کړي دي خو ټول کاروبار روزګار یې پرېښی دي. نن 3مه ورځ ده چې په دې ګروند کې ځای نشته په زرو انسانان دي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د خپل کام د ښه ورځې دلته د میوزیک پروګرام نه دی دلته یو بل داسې د خوشحالۍ خبره نه ده نه صرف د کام د منظور خان په امر باندې چې منظور خان بله ورځ چې دلته پر دې ګراوند باندې کریک ډاون سوی و منظور خان لایو ویډیو وکړه چې پښتانه دي ځان راورسي د سلفي په ورځ دي نه راځي. نو دا ټول ځوانان نن که د ټول پښتونخوا وطن دي که جنوبي پښتونخوا ده که د سند کراچي پښتانه دي که د پنجاب د مختلفو علاقو پښتانه دي بیا د پښتونخوا صوبه د هر ځای نن ځوانان موجوده دي. او بیا دلته چې کوم دا کوکي خیل قوم پروت دی د افریدي د دوی په دا کلي شاوخوا کې د دوی د قوم دلته پروت دی دا خلکو چې بیا کم غیرت کم همت کم ننګ کم پښتو وکړه چې د خپلې حجرې خلاصې کړي دي دا میلمانه بیایي او د ملکانو نه یې راواخه د ریوام وګړي غریب سړي پورې نن ټول خلک و دې پښتنو ته خپلې حجرې خلاصې کړي دي شپه ورځ یې خدمت کوي. دا موږ څنګه محسوسوو؟ ډېره د خوشحالۍ خبره ده ډېره د فخر خبره. مشره د خیبر پښتونخوا په حکومت شه د پاکستان تحریک انصاف په قیادت شه دا تا یغه په موجودگی شه دا تا کریک ډاون کیږي شیلینګ کیږي او مختلف حربې شری دي ریاست مختلف نوټیفیکیشن شیر کوي څوک یې چې په جلسه جلوسینه په باندې لگاوي نو دغه براشه څه یې اصل خبره دا د موږ سیاسي جماعتو سره زموږ کار نشته. موږ اول ورځ دا ویلي چې د پارلیمنت عدالت ټولې ادارې ټولې محکمې هغه د فوج یرغماله دي فوج خدا سیاسي جماعتونه دا شی نه مني مګر چې داسې واقعیات وسی سیاسي جماعتونه بیا خپل ومني. مثال کې تور دلته د پولیسو کریک ډاون وسو وزیر اعلی وای زه نه یم خبره دا ما د مرضی خلاف کار سوی دي حالانکه پولیس د هندر دي اوس بیا وفاقي ګورنمنت کله وای دا د صوبایي ګورنمنت کار دی صوبایي ګورنمنت وای دا د وفاقي ګورنمنت کار دی زموږ د دې سره کار نشته. موږ وای دا کمی عربي چې استعمالیږي د عربي 15 کاله مخکې استعمالي سوي دي چې پاکستان جوړ سوی دی د عربي استعمالیږي دا غلطو حربو دا غیر عیني غیر قانوني حربو پاکستان ملک در دې ځای پورې راورسوي چې نن ټول سیستم ګډوډ نن د ملک خزانه خالد دي نن یو اداره بل اداره نه مني نن یو قوم دلته بل قوم نه مني نن یو سیاسي پارټي بل سیاسي پارټي نه مني نو ملک لاړی کوکلاسو نو اوس که دا حربې دوباره بیا استعمال کیږي پرون تاسو نوټیفیکیشن ولیدئ چې وفاقي ګورنمنت فیصله کړې ده چې پی ټی ایم بینډ اوس موږ دې ته حیران یو چې دومره هغه بیوقوفه خلک په حکومت کې ناستي دې ته سوچ نه کوي چې پی ټی ایم معنا پښتون قوم دا پښتانه په پاکستان کې 6.5 کروڑه آبادي ده ته څنګه پر قوم بینډې دا کومه حربه ده چې کوي او بیا په ملک داسې مسلح دهشتګرد تنظیمونه ګرځي هغه ته کلم کلا اجازه دی او چې کوم غریبان خلک مظلوم خلک د قوم د پاره د امن خبره کوي د کندو رندو خبره کوي چې د ما سره ظلم سوی دی
هغه ته حکومت را ولاړېږي بینډۍ نو موږ وایي د دې نه مخکې هم تاسو موږ ته د ګلونو هارونه نه دي را په غاړه کړي مخکې هم پر موږ الزامونه لګولي دي چې دا د اسرائیل ایجنټان دي دا د امریکې ایجنټان دي دا د افغانستان او دې له د بار نه پیسې راځي مخکې مې هم زموږ پر ملګرو ګولۍ چلولي دي شهیدان کړي مې دي او د دهشتګردۍ او د غدارۍ الزامونه او اف آی آرونه هم راباندې کاټ کړي دي دا یو بینډ تاسو بل ولګوئ موږ به وګورو چې تاسو د عمل کم طرف ته بیاست موږ خو وایو چې موږ په دې ملک په هغه توګه چلول غواړو چې کوم د دې ملک عین دی هغه تاسو نه منئ موږ د دې ملک د ماتولو کوشش نه دی کړی تاسو یې د ماتولو ابتدا کړې ده او چې څوک یې ماتوي د هغه مخکې موږ نه درېږو چې ولې ماتوي او که څوک جوړوي د هغه مخکې موږ نه درېږو چې مې جوړوي خو خبره دا ده موږ وایي په دې ملک کې د دې اسلامي قانون لاندې به کولې د دوی د دې پاکستان آیین لاندې د دې سپینې زرغونې جنډۍ لاندې د موږ سره ظلم سوی دی زیاتوب سوی دی موږ د هغه حساب غواړو مشره آخري سوال چې کومه جرګه دو جرگا خو مطلب څه فیصله کولای شي آیا یہ تو سے مطابق یا تو سے سوچ مطابق دا فیصله او یہ پاکستان په قانون شه نه نوي کده قانون نه خلاف وي دا ور اصل خبره دا فیصله دا جرګه نه پی ټی ایم د پی ټی ایم دا نه دا فیصله پی ټی ایم کوي جرګه پی ټی ایم خالی را غوښته ده د کام جرګه را غوښته ده د تینوم کامی عدالت ور کړی دي موږ پی ټی ایم خالی منتظمین یو موږ به د انتظامات کوو موږ قربا یو دا ټول پښتانه بز موږ میلمانه یو موږ خالی کار دا دی چې کم ظلم کم زیاتو په د شپږ اویا کال کې په پاکستان کې د موږ پښتنو سره سوی دي موږ به ټول کام ته د دې ډاکومنټ سره د ثبوت ورک باقی کار د قوم دی قوم که هر فیصله وکړه کې د پښتونستان فیصله وکړه کې د آزاد افغانستان په ګډېدو فیصله وکړه کې د توپک فیصله وکړه او کې د پاکستان په دا قانون عین لاندې د جدوجہد فیصله وکړه کوم چې کومه فیصله وکړه موږ به د مخ په سب کې ولاړ یو موږ دا یو خبره کوم ته کوو چې هر پریکړه کوي از سخت مورچه هغه مشکل کار موږ د سرو خولي ځوانانو ته په لاس راکړي نور پښتون پوسو فیصله پوسو کام پوسو فیصله پوسو چاره فیصله وکړه زموږ به قبول په اخري شی اوریدونکو ته څه پیغام ورکوي اوریدونکو ته د پښتنو ته دغه پیغام دی چې پښتانه خپل حالات ویني دا شپږ اویا کاله نه مو عزتونه محفوظ سو نه مو روزګارونه محفوظ سو یو شی محفوظ نه سو او اوس خبره در دې پورې راله چې څوک موږ خالی بغاره چغه وو چې ما سره ظلم ولي کیږي پر هغه چغم دی پابندي لګي بس پښتون د خپل ګریوان کې وګوري که د خپل خور مور د عزت تحفظ غواړي که د خپل پلار د پټکي د حفاظت غواړي که د خپل بچي د مستقبل حفاظت غواړي نو راسه په دې ګروند کې ودرېږه چې پر 11 تاریخ دا قوم کښیني یو ښه بهترینه فیصله وکړي چې را روان وخت زموږ قام ښه په جګه غاړه په جګو سترګو خپل بهترین ژوند تېر بالکل ډېره مننه